دوستانو خدای ته وکړي چې روغ او جوړ وئ. ځینې ملګري انډولان دا تپوس ډېر زیات کوي چې څنګه موږ کولی شو په وینډوز 7 کې د ډیسکټاپ په مخ باندې ایکن یې راوړو، که مای کمپیوټر د کنټرول پینل د ریسیکلبین دغه نیټورکینګ ده که نه، دا یو مشکل دی دوی دپاره. راځم وینډوز 7 ته. نو وینډوز 7 دغه قسم انټرفیس لري. ګوره دلته د سټارټ مینو لري، سټارټ مینو باندې به تاسې کلیک وکړئ. دې کې اوس ما سره مای کمپیوټر نیټورک نشته. سټارټ مینو باندې مې کلیک وکړئ، اول به یو څه معلومات په دې کې تېر کړم. تاسې که چېرته د وینډو غواړئ چې ګولې کړئ د دې ځای نه یې کوی شئ، په همدې باندې به کلیک وکړئ. دلته ریسټارټ شته، شي ډاون شته، دا دې ځای نه کارولی شئ. همداشان دې باندې کلیک وکړئ، تاسې کولی شئ دا سیټینګ ده چې دغه بیا وینډوز 8 او 7 کې نشته، دا ډېر غټ توپیر لري. همداشان تاسې پکچرز یا ډاکومنټس ته ځئ که نه، په دې باندې به کلیک وکړئ. مای پکچرز ته مې ډایرکټ مخکې وي، همغلته رسوي. ګوره مای پکچر که چیرې په کمرې د کوم عکسونه اخیستي وي یا په دې کې خپل کوم پراته وي، دلته تاسې راولي. او همداشان دې تر څنګ سټارټ مینو ته راځو. په دې کې همداشان دغه یوزر یا چې شي په نوم د ریحان په نوم ده که نه، دې باندې کلیک وکړم. دلته د راوسته شي ته کولی شئ چې د ریحان ته یوزر وبخښنه غواړم یوزر یا پروفایل ته عکس راولئ. دې باندې به کلیک وکړئ. دلته ګورئ یو ساین اوټ ده، که غواړئ چې دې ځای نه ووځئ وتلی هم شي. یو لاک ده، یعنې که لاک کېږي که نه، د لاک کېدای شي. بل چینج اکاونټ سیټینګ ده، که چېرته غواړئ چې شي کې تبدیلي راولئ، پاسورډ یې بدل کړئ، عکس مکس د شاید ځي ته یې راولئ. په دې باندې به کلیک وکړئ، سیټینګ یې خلاصېږي. دلته اوس موږ سره دغه ته وګوره ریحان که نه، غواړئ دلته یو عکس راوستل غواړئ، دلته راشه کریټ یور پکچر، او که کمره لري کمرې باندې اخلئ، کمره سې ده، که په براوز باندې اخلئ براوز باندې به کلیک شئ. او کوم ځای کې چې تا سره عکسونه پراته وي همغه ځای به ورته انتخاب کړئ. ما سره مای کمپیوټر کې دلته خو مونږ ورچوال ډول باندې د وینډو راوستلې ده، هغې ما ته خپل اصلي ډرایوونه نه راکوي، دې خاطر عکس نشم راوستلی. خو تاسې چې کوم ځای کې وي حقیقي وینډو مې انسټال کړې وي 10، تاسې کولی شئ چې عکس د دې ځای نه راولئ. ښه، موږ اصلي هدف دغه و چې څنګه موږ کولی شو چې هغه ایکن یې راولو. نو ایکنو طریقه یې دغه را سټارټ مینو ته راشئ او دلته به په د سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. سیټینګز کې به پرسنالیزیشن انتخاب کړئ او دلته به بیا راشئ تیمز باندې به کلیک وکړئ او تیمز نه وروسته به لاندې راشئ ډیسکټاپ ایکن سیټینګ. ګوره دلته شته ډیسکټاپ ایکن سیټینګ، دې باندې به کلیک وکړئ او دلته کمپیوټر، یوزرز فایل، نیټورک او کنټرول پینل کوم یو ایکن غواړئ همغه ټول ټیک مارکه، او که کوم یو ته شکل بدلول غواړئ لکه دیس پی سی که نه، چینج ایکن باندې کلیک شه، ایکن هم ورته چینج کولی شي دا هر یو شکل چې غواړئ. بس همدا شکل یې صحیح ده. او هغه نه وروسته به اپلای باندې کلیک شي، اوکې بټن واخله. نو دې سره به دا کلوز کوم، هم مای نیټورک راغلو، هم دیس کمپیوټر راغلو، هم ریحان دا کوم فولډر د هغه راغلو، کنټرول پینل هم دلته راغلو. یا تاسې کولی چې زیاتره شیان د دې ځای نه دلته ورته ولیکئ ډیسکټاپ ایکن سیټینګ، دا شی ولیکئ دلته وګوره تیم اینډ ریلیټډ سیټینګ، دا درته راځي. په همدې باندې چې کلیک وکړئ بېرته مو ډیسکټاپ ایکن سیټینګ ته راولي. او همداشان ځینې ملګري دا پوښتنه کوي چې موږ دلته اډاپټر که نه دغه آی پي ادرس چې ورکول کېږي که نه، دې ځای ته څنګه تللی شو که نه، همغه دا طریقه لري. یا دلته راشه په همدې دې ځای کلیک وکړه، رایټ کلیک په دې ځای باندې کلیک وکړه، اوپن نیټورک این انټرنیټ سیټینګ باندې به کلیک شي او دلته به ایترنیټ ته راشي، ایترنیټ په همدې باندې به کلیک وکړئ. خو اوس مونږ فعلا وصل نه ده که نه. ښه دلته به راشئ دغه اول د سټیټس ته، سټیټس نه وروسته به دلته لاندې راشئ نیټورک اینډ شیرینګ سنټر باندې به کلیک وکړئ او دلته به راشئ چینج اډاپټر سیټینګ باندې به کلیک وکړئ او دلته ګورئ هغه اډاپټر ته یې راوستلی. نو دلته رایټ کلیک وکړه، که آی پي ادرس اچوئ که هر څه کوئ داسې یې راوستلی شئ.
ښه دا وینډوز 10 کې هغه مهم شیان وه چې ملګرو پوښتنه کړې وه. انشاءالله په راتلونکي کې به کوم شیان چې ډېر ضروري دي هغه به هم درته ریکارډ کوم او تاسو ته په خدمت کې وړاندې کوم. بس مننه، کور مو آباد.